باندې رنګو راځي نو ګوره هلکان نیولي وړي وو ژوندی را پورې وته. سلامونه دوستانو، راځئ چې نن در باندې د کونړ سیند ښکلا وګورئ. سیند ته راکوشم دا نږدې یم په لار کې دا مطلب دلته نهرونه دي ښه پرې باندې پورې وځم دلته خو لار نشته لار به ګورم راځئ چې مطلب داسې مو څه چای پون دی چې دا اوبو ته ونه غورځېږي بیا په افغانستان کې غوښتل ډېر ګرانه دي نو ویډیو به سټاپ کړم زه به خوا پورې وځم بیا به تاسو ته وښایم. بس دا دی زه هم د نیر نه دې غاړې را پورې وتم ژوندی را پورې وتم. ماشاءالله څنګه چې ښکته راکوشم نو ماشاءالله شولې شوي دي ډېرې ښایسته شوي ماشاءالله تاسو یې کتلی شئ. ماشاءالله دا د کونړ سیند ته نږدې شوم که نه تاسو یقین وکړئ هغه اواز یې زه اورم که نه خو اوس زه یم چې خدای پاک په هوا باندې ورشم دونه ښایسته اواز یې دی نو بل ماشاءالله موسم هم ډېر ښایسته دی باران وشو اوس دا دی او دلته خو ډېره زیاته ګرمي وه اوس ډېره زیاته یخني شوه د موسم یې برابر کړ. هم زه کونړ سیند ته راورسېدم دا د کونړ سیند ډانګه ده ښه ماشاءالله تاسو یې کتلی شئ ماشاءالله کونړ سیند ډېر زیات لرې شوی دی ښه خواته به ورځو بیخي خواته صحیح ده ځینې کار نه کېږي. دوستانو چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. نو فاینلي دوستانو زه هم راکوشم کونړ سیند ته راځئ چې کونړ سیند ایکسپلور کړو. یو ځوان مې ولیده راځئ دې نه پوښتنې وکړو چې کونړ سیند ته څه لپاره راکوز شوی دی او لږ زیات معلومات به ترې هم واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره ښه خیر دی صحت دی ښه دی. برابر زما نوم ثناءالله ده یوټیوب لپاره ویډیوګانې سازم. ستاسو په اجازه یو څو پوښتنې به ستاسو نه وکړم. کونړ سیند ته څه لپاره راکوز شوی زما په شان ویډیو سازی که نه بل څه نه راکوز شوی؟ نه ولا ویډیوګانې سازو خو بس چکري راغلم ډېر مزه کوي یخ موسم دی ښه مزېدار هوا لږ یو سیند روان دی مشهور سیند دی کونړ به ډېر مشهور دی موږ پاکستان نه خپله راغلي چکر باندې راغلي دلته سیند ده موج اخلو بس خالق راغلي ته لکه چکر دپاره راکوز شوی کونړ سیند ته؟ هو چکر دپاره راکوز شوی یم. لولي دا راته ووایه چې کونړ سیند په باره کې څه معلومات لرئ؟ هو پته شته دا چې دی مشهور سیند دی یخ اوبه لري شګه پکې د افغانستان بدیږي نه ازمه راولي خوب بېلي زګي بېلي خو خوږي بولي څومره سکي نه بدلېږي دنه لکه مطلب دا چې ته سکي نو ستا ذمه به راځي غوټۍ به بیا زیاته څومره ورځې به ته ازمېږي انشاءالله ښې اوبه دي موږ یې خپله څکو مزدار اوبه دي. لولي کونړ سیند په باره کې څه مشهوره قصه ده معلومه ده؟ هو دا سکار وایي چې هلکان راغلي کابل چکر باندې راغلي لمبل سیند کې لمبل دې سیند کې لمبل هو دې کې لمبل موږ ګزاره کوئ د خیال کوئ چې لمبې که نه خطرناک سیند دی نه موږ کمپوزان لمبو راځي نو ګوره هلکان نیولي سیند وړي وو کړي مکمل بیا ورته کې رئیس ماره پیغام دی عوامو ته چې ګوره لمبې د احتیاط کوئ خطرناک سیند ده ګپ نه مجي خپل ځایونه بګي مزي بګي انسان بس ډوبې وړي خال احتیاط کوئ احتیاط کوئ لمبې که دې کې چې لام یو احتیاط به کوې مزې پکې ښکلي هغه د ډوبۍ ښکته وړي بس وړي مکمل دومره لکه خونړی سیند دی. لامبو اصل نه کې دا کونړ سیند دی مشهور سیند دی دا ډېر تېز دی. هغه یوه سندره هم ده که نه مینهوالو وایي څه خبره ده وایي د کونړ غلام احمده باډیل ته مزه د کونړ سیند باندې راغلی دغه کونړ سیند دی. تانو کونړ سیند ته ایکسپلور کو په کور داسې ناست وم الله شل نوایل ته به کونړ سیند ایکسپلور کړم. ولاګ مو خوښ شوی وي ولاګ در سره مخکې شیر کړئ زموږ چینل در سره خامخا